الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب الكف عن ما يرى من الميت من مكروه. کتاب رياض الصالحین یوسلو سلو 50 نمبر باب دی په باره د دې کې چې د مړي نه کم داسې ناخوښه شیز یا کم نقصان دا څوک ویني د هغې نه به ځان منع کوي چې خلکو ته یې ښکاره کړي. د مړي نقصان به څوک چاته نه وي چې یاره دا پلانکې خو داسې و ما لمبه و داسې مې ویل ده او داسې کار یې وکړو. نه، دا ډېره عظیمه ګناه ده، دې نه ځان ساتل پکار دي. یو روایت ده په دې باب کې، وعن ابي رافع اسلم مولى رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابو رافع اسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم آزاد شوی غلام دی او دی ابو رافع زمو چې دی ته نبی صلی الله علیه وسلم د آزادېدلو دا زیر اله ورکو کله چې دا غلام دا د عباس زمو غلامو او هغې ایمان ناوړی او پټ. نو دا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې هغې ایمان ناوړلی، عباس زمو ایمان ناوړلی. او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې په ایمان راوړلو ډېر سخت خوشحاله شو، زیر باندې خوشحاله شو، نو دی آزاد کو. نو دا صحابي روایت کې چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، من غسل میتا فکتم علیه، څوک چې یو مړی ولمبوي او په هغې باندې د هغې هغه نقصان پټ کړي، هغې کې داسې یو شیز ویني نقصان خامخه مړی دی یو نقصان پکې راځي، د هغې دغه شان ته هغه د خېټې نه څه ګندګي لاړه شي یا د هغې بل څه هغه مړی وي لاس نشي رفولی. یوه ورځ به داسې تم پروت دی، نن چې دغه شان ته په دې ځمکه باندې ګرځي، یوه ورځ به داسې پرېوځي چې ستا به سترګې کار نه کوي، ستا به لاسونه او خپې کار نه کوي، هغه بیچاره پروت دی، نن د بل چا خدمت ته ضرورت لري. نو د الله پیغمبر فرمایي څوک چې یو مړی ولمبوي او په هغې هغه نقصان هغه پټ کړي، غفر الله له 40 مره، دغې کس ته به الله تعالی 40 ځل بخښنه وکړي، 40 ګناهونه به وکړي او الله به یې ته معاف کړي، 40 ګناهونه به وکړي الله به یې ته معاف کړي په دغه یو راز ساتلو باندې. بل روایت کې راځي غفر له 40 کبیره، دغې کس ته به چې د مړي دا عیب پټ کړي نو دې ته به الله رب العالمین 40 غټ ګناهونه الله معاف کړي، 40 غټ ګناهونه به ورته الله څه کړي، الله به ورته معاف کړي. ابن حجر و دا روایت وی دی روایت باره کې وی اسناده قوي، وی د دې اسناد بالکل قوي دی، په شرح د هدایه کې هغه وی دی رائے کې. بل روایت کې راځي د الله پیغمبر فرمای څوک چې په مړی ولمبوي او د هغې نقصان پټ کړي، طهر الله من ذنوبه، الله به دا سړی د ګناهونو نه صفا کړي بالکل. فان کفنه کساه الله من السندس واستبرق الجنه، او چا چې دغې مړي ته کفن ورکو وی دغې مؤمن مسلمان ته به الله رب العالمین د جنت غټو د وړو رخمونه به الله تعالی هغې له جامې جوړې کړي او هغه به ورته الله واچوي. دومره یې صرف کفن ورکول ښه جنت دپاره صرف دغه شان ته لږ عمل پکار دی په اخلاص سره. الله به دغې مؤمن مسلمان چې مړي ته کفن ورکړي الله تعالی به ورته څه وکړي، د جنت د نري او د غټو رخمو هغه جامې به ورته الله تعالی واچوي، الله دې موږ تاسو ته واچوي. ومن حفر لمیت قبرا واجنه فيه، او چا چې د یو مړي دپاره قبر وکنستو، دا مې وه چې پلانکې مړلی د کلي خبره ده او دا خبر نه، چې فرصت مې راوېده ځه یوه بیلچه پکې ووه، یو تذکوره پکې راووه. د الله پیغمبر فرمایي چا چې د یو مړي دپاره چې مسلمان مؤمن مړي دپاره یو قبر وکنستو واجنه فيه، او دغه مړی په هغې کې پټ کو، هغې کې پټ کو، شناخت یې پکې دي، موړه یې پرې جوړه کړي او هغه پټ کړي. اجري له من الاجر كاجر مسكن سكنه الى يوم القيامه، رواه امام مسلم دی. وی دغه کس ته الله تعالی اجر ورکي په شان د هغه اجر لکه یو ژوندي انسان چې تا خپل کوري کړي، یو ژوندي انسان له کور واخلي او محتاجي تا ته وی یاره وی د کرۍ په کور کې نشي اوسېدی او تا ته وی چې یو کور راله واخله چې په هغې کې اوسېږم،
او ته ژوندي انسان له یو کور واخلې مفت یې ورله ورکړي او د قیامته پورې دغه کور کې هغه اوسېږي او تا ته اجر میلاویږي. دا څومره عظیم اجر دی، څومره جنت څومره آسان دی. دا جنت په څومره دغه شان ته په ارزان قیمت الله تعالی مؤمن ته په اخلاص باندې ورکوي او د ایمان او توحید په عقیده باندې ورکوي. یو مړي له ته که دغه شان ته قبر وکنې یا یو چا مړو ته ځمکه ورکړه ادیره ورکړه دا مقصد د دام په دې کې راځي. یا یو چا د مړي دپاره دغه شان ته یو قبر وکنستو نو دغه مړی چې په هغې کې پروت دی الله تعالی به د کنستونکو خلکو ته دومره اجر ورکوي لکه ژوندي یو محتاج انسان ته چې کور واخلي او مفت یې ورته ورکړي او د قیامته پورې دغه شان اجر به ستا شروع سټارټ وي. الله دې موږ تاسو توفیق راکړي. نو په مړو باندې پرده اچول، ژوندو باندې پرده اچول پکار. نبی اسلام فرمایي فإن دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم. ای مؤمنانو مسلمانانو، ستاسو ویني، ستاسو عزتونه، ستاسو مالونه دا ګوره یو بل باندې بالکل حرام دي. د چا مال به پټه نه اخلي، په دوکه به نه اخلي، د چا د وینې بېعزتي به نه کړي، هغه به ناحقه نه توی کړي، د چا عزت پسې به نه پسې کېږي چې دا شرمې. مسلمان باندې پرده اچي او بیا په مړو باندې خاص کر، ځکه دا باب د مړو دی. نبي اسلام فرمایي اذکروا محاسن موتاکم. نو تاسو څوک مړئ ژوندي خلک یې څونه بد یاره پلان کې دي سي وره پلان کې دي سي، دا زموږ ستاسو مجلسونه دي. نبي اسلام فرمایي تاسو د مړو ښایسته ښایسته خویونه یاد کړئ. نبی اسلام فرمایي ورته دعا وکړئ غفر الله له ورحمه الله. تاسو مړو ته ووایئ چې الله دې پلان کې ته بخښنه وکړي، ژوندو باندې چې څه چې کړ به ژوندي نه څه کړي هغه پرېږدوه، هغه له مه یادوه. موږ او تاسو معاشره کې والله نیکان خلک چې مؤمن مسلماني او مړ شي د هغې به ښه یادې بد بیا نه یادې. ته الله منع کړی او چې نه منع کېږي دې حدیث ته وغږشه. نبی اسلام روایت کې فرمایي، روایت د ابو جندوب ابن عبدالله البجلی ده دی. نبی اسلام فرمایي کله چې یو څوک مړ شي، بل روایت کې نبی اسلام فرمایي انتم شهداء لله فی الارض، وایي تاسو د الله دپاره ګواه کوونکي یاستئ په ځمکه کې. که د چا دپاره م ښه ګواهي وکړه نو هغې دپاره الله تعالی هغه شان ته بدله ورکړي، چا دپاره بده روایي وکړه بده ګواهي وکړه هغې ته الله تعالی هغه شان ته بدله ورکوي. یو بل روایت کې نبی اسلام فرمایي وی کله چې یو کس مړ شي او څوک د هغې دپاره باره کې دا وي چې دا پلانکې جهنم ته لاړه، اور ته لاړه، دا خو داسې ګناهګارو او دا داسې او دا داسې. موږ تاسو دا اکثر دا خبرې موږ تاسو اورو. وی الله وی الله دغه کس ته وی من ذا الذي يتألى علي، څوک دی هغه کس چې په ما باندې زور کوي او دغه شان د ما باندې پلانکې دغه شان د زور رامنع کوي چې پلانکې به الله جهنم ته وي، پلانکې جهنمي شي. څوک دی دا کس؟ دا زورور لا څوک دی؟ وی الله دغه کس ته وی هغې ته ما بخښنه وکړه ستا دې خبره په وجه باندې ټول ګناهونه ته معاف کړم او ستا مې ټول عمل تباه او برباد ګرځه. څه کولی شي؟ تاسونه خلک پلانکې حرام خور د یتیمانانو مال یې والی دی، پلانکې داسې په چل باندې پیسې غونډې کړي او پلانکې داسې دا خبرې موږ تاسو اورو. مسلمان کار دا دی چې مسلمان باندې پرده چې ګناه به کوي پرده به بیا اچوي. حکیم الامه ابو دردا څه وایي رضی الله عنه، کله چې یو کس په ګناه وینم دا سړی په ګناه کې اخته دی نه مې وی زه دغه کس دپاره الله ته عذر ګورم چې الله کېدی دې سړی دا عذري او یو پورې وی چې بیا ما ته معلومه نه شي الله ته کېدی شي عذري چې تا ته معلوم ما ته نه معلوم. موږ تاسو پاک سړی راولو په شرمونه وشرمو. شرمېدل دا د انسان په خوله څوک نه شرمېږي. موږ تاسو قرآن کې الله تعالی څه وایي چې نبی اسلام دعا کې راته وایي چې انه لا یذل من والد ولا يعز من عادت. دا الله قانون دا دی څوک چې الله تعالی د الله دوست هغې له ذلت نه ورکوي هغه نه شرموي، او څوک چې دغه شان ته هغه د الله حکمونه ماتوي او د الله دښمني هغې له چېرته عزت نه ورکوي. وتذل من تشاء وتعز من تشاء. ذلت هم د الله سره دی او عزت هم د الله سره دی. الله دې موږ تاسو له عزت راکړي. په ډېرو معمولي خبرو باندې خپل ایمانونه مه خرابوئ. تاسو د چا دپاره فیصلې د جنت او جهنم او د کفر او د اسلام مه کوئ. یو سړی کلمه وایي پرېږده چې کلمه وایي زما ستا له څه که الله جنت له بوځي زما او ستا په رزق کې به څه کمبود راشي. زما او ستا دپاره که جنت الله تعالی ته لیکلی الله دې موږ تاسو له راکړي. دومره جنت به الله راکړي چې په هغې کې به ستړي شو موږ او تاسو. دومره جنت به الله تعالی راکړي او د الله سره جهنم هم دونه پراخه دی چې دا ټول انسانان او مخلوق الله جهنم ته ګزار کړي هغه به ډک نه شي. هغې نه الله تعالی موږ او تاسو وساتي. زموږ او ستاسو په خولو په ټول هغه بدن باندې الله تعالی ښایسته اعمال جاري کړي. د بدو اعمالو د بدو خبرونو الله تعالی موږ او تاسو وساتي. وصلی الله علی نبینا محمد.